بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لفظي ترجمه: دغه کسان دي چې هدایت یې د ګمراهي په بدل کې واخیست، نو د دوی تجارت یعنی معامله ګټه ونه کړه او دوی هیڅکله سم لاره موندونکي نه شول. دا آیات د منافقینو په اړه دی چې د ایمان ښکاره کول او د کفر پټول یې کړې معامله وه. دی هدایت یعنی ایمان حق پرېښود او د ګمراهي کفر او منافقت لاره یې غوره کړه. الله تعالی فرمایي چې دوی داسې معامله وکړه لکه سوداګر چې قیمتي شی پرېږدي او په ځای یې بې ارزښته شی واخلي. د دوی دا معامله هیڅ ګټه ونه کړه بلکې تاوان یې وکړ. د هدایت لاره یې پرېښوده، نو ځکه کله هم هدایت ته نه رسیږي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې: اول، بدلون د هدایت ډیر خطرناک دی. څوک چې حق پرېږدي او باطل غوره کړي هغه ته الله هدایت نه کوي. دوهم، منافق تل په تاوان کې وي، که څه هم په دنیا کې ځان هوښیار ګڼي، په آخرت کې یې سوداګري صفر ده. دریم، ایمان تر ټولو قیمتي نعمت دی. د ایمان په بدل کې هیڅ دنیاوي ګټه ارزښت نه لري. څلورم، باطل د ظاهري ګټې سره اخروي تاوان لري. منافقین فکر کوي چې د خلکو په سترګو کې ځان وژغوري، خو له الله څخه ځان نشي ژغورلی. پنځم، د باطل انتخاب تاوان دی نه ګټه. قرآن هدایت ته د تجارت په مثال تشبیه ورکړه. هغه څوک چې ایمان پرېږدي تاوان کوي.